خلکو نظامونو مرسته ونه کړي چې د الله پر ځای د غیر الله احکامو ته ترجیح ورکوي. د اسلامي امارت بریاو راوښوده چې د مقصود د ترلاسه کولو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې، صبر، ایثار او استقامت مهم اسباب دي. د جمهوریت 2 لسیزو وښوده چې کوم ملت د نورو غلامۍ ته کار ووایي هغه خپل هیواد او خپل کور نشي آبادولی. په تیرو 2 لسیزو کې چې غرب د امریکا په مشرۍ کومې پیسې دلته په افغانستان کې ولګولې، قطعا یې موخه د اقتصادي بهیر ښه کېدل نه و، بلکې د افغانانو له زړونو څخه د اسلام د مینې ایستل او لرې کول و. د جمهوریت له ماتې مو زده کړل په کوم نظام کې چې عدالت او صداقت نه وي هغه به ژر رانسکور شي او دوام به نه کوي. دغه راز رعایت به یې ترې ملاتړ هم ونه کړي. د جمهوریت له سقوط نه مو دا هم زده کړل چې حکومت د سیوري مثال لري، تل نه پاتې کېږي. یوازینی سلطنت چې تر قیامته پورې به پاتې وي هغه الهي نظام او الهي حکومت دی.